نو ډیره مشکله د سړی بعض وختو کې تحلیل داسې شی دی چې کله سم خيږي کله ناسم کله نمایي سم دا بله چې د امریکا او د ایران ترمنځ باندې کوم تعاملات روان دي د جنگ او د صلح ډیره یو قسم ته حالات رامنځته شوي دي چې سړی هیڅ تخمین نشي کولای چې څوک لاسبر او څوک دغه د مگر په عین حال کې معلومیږي چې امریکا یې د ته مجبور کړی دی چې باید مذاکرات تکینی سو ځلې امدا کوشش وشو حتی دغه اوربند چې بند شو وخت پوره شو به هم ټرمپ ویل چې زه غواړم چې د معلوم وخت لپاره دغه سیس فایر یا اوربند وغځوم مطلب دا چې یعنی مذاکرات ته زمينه مساعد شي او کو جنگ دوام پیدا کوي خامخا به مذاکرات نه کیږي نو دا چې پاکستان هم په منځ کې دی ممکن چې امریکا هغه خواسته هغه غوښتنې چې ایران تر مخکې لرلې وي هغه به شاید یو څه یا ټولي یا نمایي به منلي وي ځکه چې امریکا په داسې حالت کې چې هم د داخلي فشارونو د عمل او هم د نړیوالو فشارونو ځکه چې نیټو هم ورسره یو قسم مخاطره کړې ده او یعنی په هغه شکل چې په خوا ورسره نیټو لکه خپل امریکا نیټو یو غړیتوب درلود هغه به په دې وختو کې نیټو په ایران په جنگ کې او به خصوص د هرمز تنګي په باره کې ورسره خپل د اعلان کړ چې موږ در سره نه او په دې اواخر کې د برتانیې او د فرانسې د خوانه دا ویل شو چې د هرمز تنګي د لپاره د یو کماتورها جوړه کړل چې هغه باید د مذاکراتو د لارې نه حل شي نو البته دغه کېدې چې دغه طرحه باندې امریکا هم راضي شوی او ایران هم راضي شوی چې په دې اړه باندې مذاکراتو کې ځکه د هرمز تنګي او د یو هغه د موضوع محراق جوړ شوی دی د ایران هم غواړي چې په خښوي دا او په خوا دغه ایربوس تنګي اس کم دغه تنا قستله کده سويس کانال په شانته د پاناما کانال یا نور داسې کانالونه چې په دنیا کې دي چې هغه نه مالی اخلي کوي چې کشته تیری اگر چې هغه خو مصنوعي ساختګي کانالونه مګر دا خو طبي کانال د بل فاصله ډیره لوی ده خو بیا دا کانال د عمان او د ایران ترمنځ واقع دی نو ممکن پاینده کې په دې مذاکراتو کې د څه حالت رامنځته کی چې مثلا هغه کشته چې د عمان په خوا نږدې ورزي هغه به خپل مالی اخلي او هغه چې د ایران په اړه باندې راځي په طرف راځي ایران به مقصد یو سنا سمالیا مګر یو ریزنبل نه معنی دا چې ډیر زیاته نوي شاید د یو طرحه فرانسې او برتانیې جوړ کړی وي او دا طرحه د دې بای شوی وي چې ایران هم مذاکراتو کې برخه ولري او په دې تاسو دلته ته اشاره وکړه چې په امریکا کې کورنی اختلافات هم زیات شوي دي څه فکر کوئ دا کورنی اختلافات او د ځینو لوړپوړو چارواکو استعفا ورکول آیا د ټرمپ پر حکومت باندې اغیز کولی شي ډیر زیات ځکه چې د ټرمپ حکومت خو علاوه دی چې د افسین مسله رامنځته شوله او په هغه کې د ټرمپ او حتی د ټرمپ خارجه وزیر او بخي خارجه وزیر نه د تجارت وزیر په دې کې یعنی د تاسو دغه نه تقریبا یو ساعت د مخه ما لیدل چې تجارت وزیر حتی دغه ته راغوښته او مغافسین په اړه کې سره خبرې کولې چې تا خود سویل د ټول دروغ خطل او مخې دی چې منګه کفایر کېږي دغه لري کېږي موږ په زور لري کو په کار د خپل او خطاو باندې په خپل اعتراف وکړي تر دې حد پورې مسایل د کابینه خلک د لري کېږي جنرالان لري شلو هم دا علت چې یو خدای افسن مسله د بل خونه تقدیران جنگ د سیو جنگ نه دی چې د امریکا په خوخه ځکه چې امریکا په خوخه خو بمداوي چې د ټمبم خبره وي هغه د لپاره خود ایران حکومت حاضر شو چې موږ مذاکرات کې برخه لرو موږ اټم بم نه جوړو موږ وای د انرژي لپاره هغه دغه د حاضر چې کوم د اوباما په وخت کې کومه فیصله شوی و او هغه به د ټرمپ چې رئیس جمهور شو هغه فیصله د فرجام په نامه و هغه به ته رد کړل نو دغه ایران هغه ته به ته حاضر چې موږ صحیح د موږ د سره قناعت کو او موږ اټم بم نه جوړو مګر موږ د انرژي لپاره چې کوم د ملګرو ملتونو د خوا اجازه د ټول هوادو ته هغه باندې منکار کو د په خوام دا ویل شوی دا وسم موږ د تاثیري نو هغه هم ایران ونه منلو په دغه نور غوښتنې ومنل چې ولا دا دور دست مزایل نه چې جوړه دغه ما جوړه مثلا دغه نیابتي ډلې چې ته په دغه کې دا په لبنان او په غزا کې او په یمن کې او سوریه او عراق او د ځین کې لري
د دې سره به هم کومک نه کوي